تخريج دراسة الأساني صفحة نمبر 55 الفصل الثاني الطريقة الثانية دویمه طریقه تخریج عن طریق معرفة اول لفظ من متن الحديث. تخریج پاغه طریقې سره کول چې کله اول لفظ د متن د حدیث نه تا معلوم وي دغه پہچان وی لکه منمتا الجویلها کله بدی ته التجا کیږي منگ با پریشان کیگو نو دیوی هذه الطریقة یلجا الیها عندما نتأکد بمعرفة اول کلمة من متن الحدیث. دغه طریقې ته موږ التجا کو په هغه وخت کې چې کله موږ ته تاکید د دې خبرې وشي چې اوله کلمې د متن د حدیث نه موږ ته معرفت سمجھ حاصل وي چې اول کلمه دا ده. ځکه عدم تأکد چې د معرفت اول کلمې نه په حدیث کې یسبب لنا ضیاعا للجهد بدون فائدة. ځکه کله چې موږ ته تاکید نه وي د کلمې اولې کلمې د معرفت په حدیث کې نو یسبب لنا ضیاعا نغه موږ پر سبب جوړیږي د ضایع کولو د جهد بدون فائدة، یعنی جهد تکلیف وکاو څه فائدہ به بیانوي. نو اوس په دې کې المصنفات المساعده الفیها وسهغه مصنفات چې هغه کې دغه نه مساعده اغستل شي لکه هغه کم دی لکه اغا وای چې یساعدنا عند اللجوء او زموږ مساعده کې کله چې موږ دن نشو له هذه طریقه ته دغه طریقې ته ثلاثه انواع درې نوع د مصنفاتنا. نمبر 1 اول دا د کتب المصنفه فی الاحاديث المشتهره علی الانسان چې موږ ته پته لګي هغه کتب مصنفات تصنیف شوی په احادیثو کې چې هغه مشهور شوی د خلکو په جبه باندې احادیث نوی اصل کې. دویم نمبر الکتب التي ها کتابونه چې هغه مرتب کړ دي احادیث پاک په ترتیب د حروف معجم باندې الف با تا سا ذریعہ سره. درې مفاتیح او فهارس دي مفاتیح چابیانی او فهرستونه چې هغه تصنیف علماء کړ دي کتب مخصوصه لپاره دغه من باس کوم رستو. بهر هر کتابونه مصنفه په احادیث مشتهره لالسنه فکثیره ا کتابونه چې تصنیف شو دي په حدیث کې چې مشهور شي په جبو د خلق من ډېر دي ویلې ک کلمه تعریفیه بها او تا زم خامخ کوم یو کلمه تعریفی پاغه سره ذکر د اسماء او اشهرها او اسماء مؤلفها سره ذکر د اسماء او اشهرها کوم د مشهور او اسماء چې هغه مؤلفین دي کوم. نمبر 1 کلمه فی الحدیث المشتهره کلمه په حدیث مشتهره کې على السنة الناس یعنی هغه کلمه په حدیث کې مشتهر شوی مشهور شوی د خلکو په جبه معنی. المراد بالاحاديث المشتهره على السنة الناس ما يدور على السنتهم ويتناقلونه بينهم. وی مراد د احادیث مشتهره نسدي چې د خلکو په جبه معنی مشهور شوی د حدیث الانکه حدیث نه دی. دا صفحه نمبر 55 ښه پتہ کې بسوي دغه د کنه تخریج الطریقه الثانيه کلمه فی الاحاديث المشتهره على السنه الناس کتګورای مراد په احادیث مشتهره على السنه الناس ما غد ما يدور على السنتهم چې هغه ګرځي د خلق بجمانه ويتناقلون بينهم او خلق आपस کې نقل کوي د هغه اقوال نه چې منسوبه دي الی النبي صلی الله علیه وسلم ته او کله کله داوی په بعض احادیث کې صحیح او کله حسن وی لکه وقد يكون بعض هذه الاحاديث صحیح بعض احادیث صحیح وی او بعض به حسن وی لکه ولكن الكثير منها ضعيف موضوع لیکن اکثریت یې نشي شه یعنی ضعیف ته او موضوع ده لا اصل له اور اصل نشي اصل ستوي سندني او بما په دغه وجه ان انتشار مثل هذه الاحاديث ضعيفه دغه وجنا چې انتشار خوریدل د مثل داسې حدیث ضعیفه یا د موضوعه او اشتهارها بین عامه المسلمین او دغه مشهور کېدل عام مسلمان په منځ کې یفسد علی المسلمین دینهم هغه فاسدې په خلق معنی دغه دین ولی لاعتقاد ملک د خلق اعتقاد دی چې انها مرویه النبی خلق د عقیده چې دا مروی نبی نه وبالتالي عملهم او دوی خبردار چې خلق په عمل کې به مقتضا هدي حج مقتضا معنی وزعمهم او درې خبردار چې خلق ګمان کې انه لا يصلح سواها د دین علاوه چې د بل شي کې صلاحیت نشتی.
نو دغه وجن لهذا قام كثير من العلماء المتخصصين بالحديث في آثار متعاقبة بتصنيف كتب جمعوا فيها الحديث المشتهر على ألسنة في تلك العصور. نو دغه وجن ودرید العلماء چې هغه متخصص دي په حدیثو کې تخصص والدي فی آثار متعاقبة پیدر پیر زمانه کې بتصنیف کتب په لیکلو د کتابونو سره جمعو فيها الاحاديث المشتهره چې هغه په کې جمع کړه احادیث مشتهره چې مشهور شوي دي علی السنه خلق په جمانه په تلک العصور په دغه زمانو کې خلق په زمانه کې دا کم از کم 3000 دي دا خلق مشهور کړي دا حدیث اعلان کې حدیث نه دی لکه زبر تاسو ته رستو خیم لکا وبینوا صحیحها بیا دي علماء دیغه صحیح حدیث بیان کړ دي من سقیم هادي کمزورینا وبینوا من رواها او بیان کړ دي چا د روایت کړ دي وخرجها او چا دغه تخریج کړي من اصحاب المصنفات دي مرغورنا ان کان له حاصل کاغل پر اصل وی سندي وذلك تحذيرا للناس او دا دې لپاره چې خلک وي رول شي وذلك دغه وجنه چې خلک وي رول شي د عمل نه به په اغیمان لکا وتادب بادبها او دارنګ تادب بادبها په خپل په دغه په ادب سره ان كانت مكذوبه اغه حدیث مکذوبی او لا اصل لها یا سر نغل پر اصلي نوی لک یان سند نوی یو ځل غټ عالمو جامعه طیبه کې ازالت استاد منون استادانو یو غټ عالم راغی هغه حدیث هغه حدیث چې څه بیان کلکا نو چې هغه حدیث بیان ک نو بیا هغه چې دا ترمذی راوړ دی نو حالته یو عالم هغه ترمذی هډیر عمر پڑھاو لاغه حضرت دا ترمذی کې نشتی وی الله مفکر العلماء کې لا يذهب القرآن خدای علماء فقیران کې چې قرآن ته نه لاړ نشي نو بیا هغه ترمذی کې شته وی نو چیرال ترمذی کو کته نو بیا موږ داسې 10:30 بجې هغه اجلاس کې ناستو نو یو عالم پکې ماته وی اوسم ژوند دې الله ژوند دې ساتي خطق عالم دې ماته چې استاد جی تاسو به حدیث ډیر کار کړ دې تاسو سوې دې حدیث به ما دا حدیث نه دی دا مشهور شوی دی علی السنة الناس خلق جمع من دا د حضرت عائشہ قول دی ام المؤمنین چې عائشہ وی الله مفکر العلماء علماء فقیران کې کله يذهب القرآن قرآن ته لاړ شي ولې چې قرآن وسکی الوی چې کله دی غریبي کله دې مالدار دی به منډي کې ګرځي بیا د قرآن ته چته کینی نو دا حضرت عائشہ قول دی هغه من هغه شیخ بیا ډیر خوشاله شلکا هغه وی دا خو ډیر غټ خبر ورته لیکن یاد ساته شهرت په دغه حدیثو کې لیست هي شهرت الاصطلاحیه اصطلاحي شهرت نه ده التي معناها چې دغه ماندا ده چې ان يروي الحديث من ثلاث طرقين چې حدیث مروي شو بدري طرق سره یا په زیات سره بلکې مراد به شهرت لغوي ده انتشار د احادیث على السنه الناس خلق جب معنی ومعرفتها لدى عامتهم او دارنګ هغه مطلب دا دغه تعارف حاصل عام خلق سکا واکثر هذه المصنفات اور اکثر دغه مصنفات مرتب دي په حروف معجم په طریقې سره او دغه مصنفاتنا نمبر 1 چې تذکرہ دا فی الاحاديث المشتهره لبدر الدین محمد بن عبد الله زرقشی دا 974 کې وفات ته د دې عالم کتاب دی په دې کې اعلی السنة الناس مشهور حدیثونه مشهور شوی دي دریم دی الدرر المنتصره فی الاحاديث المشتهره جلال الدین سیوطی کتاب دی دا 911 کې د وفات ته دریم اللال المنصوره فی الاحاديث المشهوره هغه د چاغي تعلیف کړ دی او تبشوی دی اغل پر اصل په شرح کې نشتی ابن حجر کتاب دی 852 نمبر 4 کتاب مقاصد الحسنه فی بیان کثیر من الاحاديث المشتهره علی السنه مقاصد حسنه په ډیره احادیثو کې چې مشهور شي د خلکو جګمانه د محمد بن عبد الرحمن السخاوی کتاب 902 کې نمبر 5 کتاب تمیز الطیب من الحدیث یعنی طیب له جدا کول د حدیث نه فی ما یدور السنه الناس من الحديث هغه چې ګرځي د خلکو په جوب معنی د حدیث نه د عبد الرحمن بن علی بن دبیر الشیبانی کتاب دی دیم په 9 صدی عالم دی 944 کی وفات ته نمبر 6 کتاب ته بدر المنیف فی غریب احادیث البشیر النذیر دی د عبد الوهاب بن احمد شعرانی کتاب دی 973 کی وفات ته وم نمبر کتاب تسهیل السبیر الی کشف الالتباس عما دار من الاحاديث بین الناس دا کتاب محمد بن احمد الخلیلی دی 1057 کې وفات ته اتم نمبر کتاب اتقان ما يحسن من الاحاديث الدائره على السن یعنی الکا ما يحسن یعنی من الاحاديث الدائره حدیث دایر شوی په جوب معنی نجم الدین محمد بن محمد الغزی
دا 985 को पाते जमा फीहा बेन किताब ज़रकशी द कमाल कर दे ज़रकशी किताब पके जमा कर दे किताब सुयूती में किताब सहायुमा और ज़्यादात खसनई पीम कर दे। नहम नंबर किताब कशफुल खफा व मुज़ीलुल इल्बास अम्मा उश्तहर मिन अल अहादीस अला अल्सनतिन्नास खल्क़ जुम्मन मशहूर शुदी इस्माइल बिन मोहम्मद अल जलूनी दा 1162 के वफ़ात है। और 10 नंबर असनुल मतालिब फिल अहादीस अल मुख्तलिफ़तुल मरातिब li मोहम्मद बिन दरवेश शहीर बिलहूत बीरूती 1276 के वफ़ात है। जमा लहू वलदहू दा ब्याद गज़वी अगला जमा कर दे अबू ज़ैद बिन अब्दुर्रहमान वसातकल बीजान मतबू अन करीब उस पर मान बाज़ तस्तबास को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो